نن سبا پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې لکه پاکستان کې پنجاب کې دا ګداګر ډیر سیوا شوي دي سوال کوونکي او سوال کوي. حالانکه دې کې داسې خلک شته دي چې دا ښه شتمن خلک دي، دوی سره هم پیسې شته دي، ښه مالدار دي، خدای یو تجارت جوړ کړی دی او پیسې ګټي په سلمان دی او دوی خپل ټیمونه وي. خو د دې نه دا خبر نه دی چې یو سړی مړ شي په حشر کې به د ده څه حال وي دې سوالګر. نو هېڅکله هم سوال مه کوئ. د شیخ صاحب ډېر ښایسته خبرې کړي دي، راځئ دا خبرې ورو بیا پرې موږ یو څو خبرې کوو. راځئ. که ته کله د سوال نه ځان بچ کې، الله به داسې لارې جوړوي چې تا به بچ کوي. دا د الله سنت دی. ته په ځان لازمه که چې د دې لاس نه به هم نه غواړم، الله به دا لاس دته نه محتاجه کوي. څلورم حشر، حشر السائلین، سوالګر انسانان دا به الله څنګه راپاسي. سوالګر غوښتونکي خیرمار هغه انسانان چې بې ضرورته سوال کوي، لاس نیسي. اعاذنا الله وإياكم. الله دې موږ او تاسو بچ کړي. الله رب العالمین دې دا یو لاس دې بل ته نه محتاجه کړي. الله ځکه قرآن کې فرمایي وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سوالګر مه رټئ. جماعت کې ودرېده سوال کوي، ودې کې خپله خبره دا ودرېدل او دې خلکو ته مخ راړول او زما بچی نه هر دی یا زه یا بیمار یا تکلیف یا محتاج یم، دا خبره زور غواړي، زور. الله دې موږ او تاسو د داسې حالت نه بچي. نو هغه انسانان چې دا سوالونه کوي په دنیا کې او بې ضرورته، د ضرورت والا ته رسول الله علیه السلام سوال اجازه ورکړې چې د ولږې نه مري څه نشته، دا به سوال وکړي. خو صحابو ته رسول الله علیه السلام داسې تربیت ورکړی چې سوال به نه کوئ. ولې؟ ولږه تېرېږي که نه، فقر هم تېرېږي، سوال مه کوئ. صحابو د رسول الله علیه السلام دا خبره داسې ومنله چې به اس ته وختل او د اس نه به ترې لاندې چوکه او کوړه او چابک پرېوته، لاندیني کس ته به یې نه ویلې چې پلانکي خانه لږ چابک راوچت که، نه، وایي دا سوال په خپله به بېرته راښکته شي او هغه چابک او کوړه به یې راوچته کړه. رسول الله علیه السلام فرمایي هغه انسانان چې سوال کوي او بې ضرورته او د دې نه کسب د دې نه پیشه جوړوي، دی به د قیامت په ورځ راشي وفي وجهه، رسول الله علیه السلام فرمایي د ده په دې مخ کې به پوټی غوښه نه وي، صرف د مخ اډوکې به ښکاري. الله دې موږ او تاسو د دې حالت نه بچ کړي. دا انسانان په دنیا کې معلومیږي الله یې د مخ نه هغه اثر لرې کړی، هغه د خوند اوبه په دې مخ کې نه وي، هغه درونوالی په دې مخ کې نه وي، هغه روب پکې نه وي، د خلکو خبره ستیر پکې نه استیر. په دنیا کې هم چې الله واخست، بیا چې د دې نه کسب جوړ کړی دی، پیشه یې جوړه کړې ده، لږ راکه او لږ راکه. رسول الله علیه السلام فرمایي داسې انسانان به راځي خو د دوی په مخونو کې به غوښه نه، صرف اډوکي. رسول الله علیه السلام فرمایي المسأله لا تحل لغني، غني به سوال نه کوي ټول عمر، د سوال په اوبو جرندې مه ګرځه، فلان کې خانه ته دا راکه ته دا راکه. ولا ذي مرة سوي، روغ بدن والا بم سوال نه کوي، څلور اندامه روغ دی ولې سوال کوي. رسول الله علیه السلام فرمایي وایي د سوال نه بهتره دا ده چې غره له لاړ شي، یو د ځان سره تبر والی،
یو د ځان سره پړی او رسۍ والي او لرګي وکړي او راوړي او خرڅ کړي په خپله هم وخوري او صدقه هم ترې وکړي دیاړي ولې نه کوي موږ به سوالګر نه رټو دا به ورته نه وایو چې دې باډۍ ته دې وګوره دې بدن ته دې وګوره ته خو روغ جوړې سوالګر خو حق لري رسول الله علیه السلام فرمایي که د اس نه راکوش موټر نه راکوشو سوال به وکړي خو دومره ده که د هغه ضرورت نه وي اخرت یې تباه کړي د خپل د مخ اوبه ختموي د خپل مخ نورانیت ختموي یو ورځ ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي وایي څه کسان راله صحابه کرام د رسول الله علیه السلام نه څه سوال وکړ څه وغوښتل فاعطاهم رسول الله علیه السلام هغوی ته هغه شیز ورکړي بیا یې سوال وکړ نبي علیه السلام ورکړي دریم ځل یې سوال وکړ بیا یې وله ورکړي چې نبي علیه السلام سره هغه شیز ختم شي چې هر څه هغوی چې بیا سوال وکړ رسول الله علیه السلام ورته وایي واورئ زما سره چې څه وي فلن ادخره عنکم ګورئ زه جمعواري نه کوم چې زه به تاسو نه منې کړم چې څه و هغه به در کوم خو دا واورئ ومن یستعفف یعفه الله که ته کله د سوال نه ځان بچ کې الله به داسې لارې جوړوي چې تا به بچ کوي دا د الله سنت دی ته په ځان لازمه که چې د دې لاس نه به هم نه غواړم الله به دا لاس دته نه محتاجه کوي که چا ځان پاک دامنه کړي سوال یې نه کو الله یې بچ کوي ومن یستغني ته ځان بې پروا که الله به دې د خلکو نه بې پروا کړي داسې لارې به الله جوړې کړي داسې اسباب به الله برابر کړي ومن یتصبر څوک چې صبر کوي الله به د صبر توفیق ورکوي او رسول الله علیه السلام فرمایي بهترین مالداری من الصبر چې الله صبر درکړه دا سرمایه ده که ډوډۍ لږه وه او صبر و موړ شولې که کور نه او صبر و وخت به دې تیر شي زړه به نه خوري که جیب کې روپۍ نه وي او صبر و سوال به ونه کړي د صبر په شانتې بهترینه وسله نشته ښه قدرمنو دا بیان تاسو واورېدلو چې شیخ صاحب ډېر قیمتي خبرې وکړې په دې سوال باره کې چې محشر کې به د دوی څه حالات وي دوی چې کوم دا کارونه کوي نو زما پیغام هغه شتمنو خلکو ته دی لکه داسې شتمن نه دی چې کوم دا سوال کوي دا ډېر ښه مالداره خلک دي باوجود د پیسو نه چې دوی دا اکټیویټي کوي نو کم از کم محشر ورځ را روانه ده حساب کتاب ورځ را روانه ده الله به نه دي تپوس کوي د الله نه ویریږي دا زما یو څو قیمتي خبرې وي د شیخ صاحب قیمتي خبرې وي دا پیغام مخکې لازمي ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو لازمي لایک کړئ